كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: وبالآخرة هم يوقنون. محترم مسلمانان ورونو، د ایمان په څانګو کې او د ایمان په شعبو کې یوه ډیره اهمه شعبه، یوه ډیره مهمه شعبه چې قرآن کریم بار بار بیان کړي، بلکې د قرآن کریم په اساسي موضوعاتو کې، د قرآن کریم په اهمو موضوعاتو کې یوه مهمه موضوع ده او د ایمان یوه مهمه برخه ده او د ایمان یوه مهمه څانګه ده چې د هغې ته وایي الایمان بالیوم الاخر. په ورځ د اخرت باندې ایمان لرل، په دې ایمان او عقیده لرل چې زمونږ او ستاسو دا ژوند به ختمیږي او دا د قبر زندګي به په موږ باندې راځي او د هغې نه وروسته یوه اخري ورځ ده چې هغې ته ورځ د قیامت وایي، ورځ د اخرت ورته وایي، او په هغې کې به حساب کتاب او په هغې کې د اعمالو تول او په هغې کې د انسانانو حشر وغیره. په دې باندې ایمان لرل دا د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه ده. قرآن کریم درې خبرې ډېرې بیان کړي. اوله خبره: العبادة لله وحده جل في علاه. د الله سبحانه وتعالى یوازې په اخلاص سره د هغه عبادت او بندگی کول، د رب العالمین نه وریدل، په هغه باندې توکل کول، د هغه نه دعاګانې کول، د هغه نه ویریدل، د هغه سره محبت کول، یعنی د عبادت چې څومره انواع دي د خالص یوازې د رب العالمین لپاره خاص کول او د رب العالمین سره هیڅ قسم شرک نه کول. دا د قرآن کریم اوله هغه خبره چې ډیره بیان کړي. او بیا ورپسې اتباع الرسول صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول، د رب العالمین عبادت او بندگی کول او د محمد رسول الله په طریقه باندې او د هغې تابعداري کول. درېیمه خبره چې ډیره بیان کړې هغه دا ده چې الایمان والاستعداد للآخره، په آخرت باندې ایمان لرل او د آخرت لپاره تیاری کول. دا د قرآن کریم اساسي موضوع ده. الله سبحانه وتعالى فرمایي: وبالآخرة هم یوقنون. مؤمنان چې دي په ورځ د آخرت باندې یقین لري، نو یقین چې لري بیا خو غافله نه کینی بلکې د هغې لپاره تیاری کوي. همدارنګه الله سبحانه وتعالى فرمایي: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. تاسو له هغه کفارو سره قتال وکئ چې هغوی نه په الله باندې ایمان لري او نه په ورځ د آخرت باندې ایمان لري. الغرض په دې معنا باندې ډیر آیتونه په مختلفو تعبیراتو باندې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالى ذکر کړي. نو بالاختصار په ورځ د آخرت باندې ایمان لرل د ایمان د مهمو شعبونه او د ایمان د مهمو څانګونه یوه مهمه شعبه او مهمه څانګه ده. الله سبحانه وتعالى دې زموږ او ستاسو ایمان کامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.